معمر قذافي د لیبیا هېواد مشر و. هغه پر لیبیا هېواد باندې ۴۲ کاله واکمني وکړل. هغه د خپلې واکمنۍ په کلونو کې ځینې داسې لوی پروژې او اصلاحات پلي کړل چې د لیبیا د خلکو پر ژوند یې ډېر مثبت اغېز ودرلود او د لیبیا د خلکو ژوند یې وربدل کړ. دلته مې د هغه د دورې 5 مهم او ګټور کارونه درته راخیستي. لومړی، د نړۍ تر ټولو لویه د اوبو پروژه. دا د قذافي تر ټولو لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. دا د پایپونو یوه لویه شبکه وه چې د صحرا له تل څخه یې خوږې اوبه د لیبیا ساحلي ښارونو ته رسولې. د دې پروژې له لارې لیبیا په یوه وچه صحرا کې د کرنې او څښاک د اوبو خاونده شوه چې قذافي ورته د نړۍ اتمه عجیبه ویله. دوهم، وړیا زده کړې او لوړه د سواد کچه. کله چې قذافي واک ته ورسېد، د لیبیا د خلکو د سواد کچه ډېره ټیټه وه، یعنې شاوخوا 10% خلک د لیبیا سوادداره وو. هغه زده کړې د لومړني ښوونځي څخه تر پوهنتونه پورې وړیا کړې. د هغه د واکمنۍ په پای کې د سواد کچه نږدې 90% ته لوړه شوه او لیبیا په افریقا کې د ښه تعلیم لرونکو هېوادونو په کتار کې راغله. دریم، د روغتیایي خدماتو وړیا کول. قذافي په لیبیا کې د روغتیا سیستم عصري کړ او د هېواد په لیرې پرتو سیمو کې روغتونونه جوړ کړل. ټولو اتباعو ته یې روغتیایي خدمتونه وړیا وو. که چیرې کوم ناروغ په لیبیا کې نه سوای تداوي کېدی، حکومت به د هغه د بهرني سفر او علاج ټول لګښت پر غاړه اخیست. څلورم، د استوګنې حق او د کورونو ویش. قذافي په خپل زرغون کتاب کې لیکلي وو چې کور د هغه چا دی چې پکې اوسېږي. هغه باور درلود چې د هر انسان لپاره د سرپناه درلودل یو اساسي حق دی. حکومت په زرګونو اپارتمانونه او کورونه جوړ کړل او پر بېوزلو خلکو یې په وړیا ډېره ټیټه بیه وویشل. په هغه وخت کې د کورونو اجاره ورکول تر ډېره منع وه ترڅو څوک بې کوره پاتې نه شي. پنځم، د تیلو د عوایدو ملي کول او اقتصادي ملاتړ. د قذافي تر ټولو جرأتمن ګام دا و چې د تیلو شرکتونه یې له بهرنیانو واخیستل او ملي یې کړل. تیلو پیسې نیغ په نیغ د هېواد بودیجې ته تللې. لیبیا په افریقا کې یو له هغو هېوادونو و چې بهرنی پور یې نه درلود. د برېښنا بیه ډېره ټیټه وه او د نویو واده کوونکو لپاره به حکومت ځانګړي مالي پورونه او مرستې ورکولې ترڅو خپل ژوند پیل کړي. دا کارونه د دې لامل سوي وو چې لیبیا د بشري پرمختګ په شاخص کې د ډېرو کلونو لپاره په افریقا کې لومړی مقام ولري.